په ټولنه کې د ځانګړي مقام یا موقف ترلاسه کولو دعا. که غواړئ چې د خلکو ترمنځ قدر ولرئ، ځانګړی مقام، موقف او واک ولرئ، د قرآن کریم په دې سپارښتنه تل عمل کوئ. یعنی دا دعا همیشه وایئ: امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. ژباړه: څوک دی چې د بې کس او بې وس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي، او څوک د هغه کړاو ایسته کوي؟ یعنی یوازې الله پاک. کله چې غواړئ موقف، ځواک، وړتیا او نورې ښېګڼې ترلاسه کړئ، الله تعالی ته پناه وروړئ. سملاسي ځواب یې درته الله تعالی له همدې وروسته وایي: ویجعلکم خلفاء الارض. او تاسې د ځمکې خلیفګان ګرځوي. یعنی کله چې الله جل جلاله اراده وکړي، نو د بې کسو کسانو او ناقرارو او بې وزلو دعاګانې او غوښتنې اوري، سختي او رابړونه ترې لرې کوي او پر ځمکه یې واکمن ګرځوي.